درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبرې ټولګي ته له مینې یوټیوب چینل څخه. تادین خان ویلي ارغنداب د دښمن له بدرنګۍ څیرې په امان شو. ترهګر د مرګ کندې ته شو او په زیات یې د کرښې هغې غاړې ته پنجابي ډاکټرانو ته د تداوۍ پر بستر پراته دي. هغه ویلي د ترهګرو وروستی قطار نن د خاکریز پر لوري روان و. هوایي قواو انداخت پرې کړی. 15 تنه یې قتل کړي. ترهګر په 12 موټرونو او 14 موټر سایکلونو د تیښتې په حال کې و. عطا محمد نور طالبانو ته خبرداری ورکړې چې که جګړه یې پسې وغځوله پر ضد به یې وسلوال مقاومت پیل کړي. عطا نور دا څرګندونې د مشرانو جرګې د پخواني غړي مصطفی کاظمي د تلین غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې موږ نشو کولی د سولې بهیر د زیانمنېدو له ویرې په کور کینو او طالبان خپلې جګړې ته دوام ورکړي او د حکومت د نیولو هڅې روانې وساتي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت حامد الحق خبرو په غبرګون کې د طالبانو د مدرسې چړي یاد کړی او د یاد هیواد له اسلامي نظریاتي کونسل یې غوښتي چې د دې ماشوم د څرګندونو وضاحت ورکړي چې نشه خو به نه و. د کابل پوهنتون د حقوقو زده کړو د ملي مرکز د بیارغونې چارې پیل شوي. دا مرکز چې څو ورځې وړاندې په یو ترهګر برید کې زیانمن شوی و، د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه د ملي پراختیا شرکت له لورې د بیارغولو کارونه پیل شوي دي. د ارزګان د والي ویان احمد شاه سایل وایي د وسلوالو طالبانو د هغه برید پر شا تنبولو لپاره د دغه ولایت ګیزاب ته تازه کمانډویان سرتیري رسېدلي چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لپاره پلان شوی و. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان او روسیې ځواکونه 15 ورځنی ګډ تمرینات پیلوي چې په دغو تمریناتو کې د برخې اخیستلو لپاره د روسي ځواکونو یوه ډله پاکستان ته رسېدلې ده. د پاکستان د پوځ ویان ویلي په دې تمریناتو کې د روسیې ځانګړي ځواکونه برخه اخلي او دا تمرینات به تر 2 اونیو پاکستان کې دوام وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي امنیتي ځواکونو په کابل کې هغه 11 کسیزه ډله نیولې چې د کابل ښار ارغندې دروازې ته څیرمه یې له سوداګریزو موټرو غیر قانوني پیسې اخیستې. ښاغلي آریان زیاته کړې چې له نیول شوو کسانو څخه 7 میله کلاشینکوف او 2 نقلیه وسایط هم ضبط شوي دي. د پوهنې وزارت وایي د هرات ولایت په 18 ولسوالیو کې نږدې 100 ښوونځي ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یاد ولایت په خبرپاڼه کې راغلي د دې ښوونځیو په پرانیستلو 150,000 زده کوونکو ته د زده کړو مناسب ځای پیدا شوی دی. افغاني الاصل صفي وزیر یو ځل بیا د امریکا ایالتي ټاکنې وګټلې. نوموړي خپل جمهوریت پال سیال ته په نیو همپشایر ایالت کې ماتې ورکړې ده. د سولې ولسي حرکت غړو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته د اوربند او جنگ بندولو لپاره پرلت وهلی. د سولې ولسي حرکت غړي وایي هدف یې د جګړې له ښکېلو خواو د اوربند غوښتنه او په هیواد کې د روانې جګړې دریدل دي. د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې یوې ځایي محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیولو امر کړی. علي وزیر وایي د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د ناامنیو له امله ستره ولسي غونډه کوي، نو ځکه د دغې غونډې نه وړاندې کله محسن داوړ او کله هم د ده د نیولو امر ورکول کیږي. په علي وزیر تور لګول شوی چې د پاکستان د حکومت پر ضد وینا کوي او د خلکو د راپارولو هڅه کوي. علي وزیر ویلي څوک یې مخه نشي نیولی او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. په نیویارک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د کابل پوهنتون برید پر ضد لاریون وکړ او د هغوی په یاد یې شمې بلې کړې. ګرانو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله په امان.